وجه سیبو نه سپی نه د انسان راپسې کیږي نه سپی نه د انسان راپسې کیږي بل څوک نشته دا خپل ځان راپسې کیږي. موږ سره صاحب مانیروال لاغلی دی ثوابۍ نه تیر ظلم موږ سره و دی پیله بیا راغلی دی لیاقت بھائی دیره ده دوبیان دي او صاحب مانیروال لا بلنه ورکوم چې راشي دلته موږ ته شعر ووایي. لیاقت بھائی بخیر علی ورته صاحب راغلی دی. ډیره زیاته مننه لیاقت بھائی ستاسو د دغې چې کوم شاعران ملګري راغلي دي او دغه دواګویو چې الله دې ستاسو دا دیره آباد لري چې موږ شاعرانو ملګرو پروګرامونه پکې کیږي. بیا زموږ شاعرانو ملګرو ته تاسو ډېر په درنه باندې ګورئ چې په پیرې سره راځئ د دومره مصروفه ژوند کې نو زموږ دپاره ټایم وباسي زموږ دپاره دا ډېره د فخر خبره ده. الله دې تاسو لري الله دې دا دیره هم آباد لري او څنګه چې ریپلیوال خبره وکړي انشاءالله نو بله پیره به پروګرام چې تاسو راشئ موږ ته به وایي موږ به را جوړو د خپل طرف نه انشاءالله. ډېره مننه هم کوم. ارشاد صاحبه څه به وایي؟ پرواز دی او ډېر لیوال دی عجز صاحب دی او حکیم سید او تر صاحب دی دی شعرونه وي اسمار دی وموي. زه کوشش کوم چې شعرونه ووایم ځکه چې درمان وروستو راوغوښتې د ما ویې زه به دې نه مخکې ووایم او دوی مو واورېدل چې څومره مننه زه ستاسو کوم لیاقت به هغه به کمی موږ اکثر په مشاعره کې ملګري غزل دوه ووایي بیا هغه مینه ماته نه شي. دلته کوم په د ملګرو نه شعرونه واورېدل مینه هم ماته شوه. دغه څو شعرونه وام دا دې خپلو ملګرو ته ډالۍ کومه چې دا یو څو یاران دقه نشه ساتم دا یو څو یاران دقه نشه ساتم ومنه نوري ځان سره نه ساتم صیبه زه چې اجه عمره نه کوم خپله مور په خپل کور کې کعبه ساتم. یو دوه شعرونه نور هم چې یو څو سړي به مې خوري اورې که نه یو څو سړي به مې خوري اورې که نه بل غریبي به مې خوري اورې که نه ما پې ځان اورېجو خو سر ته نه شوه مسافري به مې خوري اورې که نه او زما سره ګرځي زما یاران دي هم دقه سپي به مې خوري اورې که نه او نه صیبه ته نه ښکلې تا خیر پسه ښکلې زړه دې د نفرت نه تور مه وایه چې زه ښکلې وخت په فیصله وکړي ته ښکلې که زه ښکلې. یوه جز صیبو نه سپی نه د انسان راپسې کیږي نه سپی نه د انسان راپسې کیږي بل څوک نشته دا خپل ځان راپسې کیږي. خوب مې ولیده تعبیر یې راته وایه خوشې لاره ده ماران راپسې کیږي. لوی سړی شوم خو بېګه په لا یاریږم د شپې نه ګرځم پیریان راپسې کیږي. خپې مې ټیک تي ځمکه هم په ځای ولاړه سر مې ټیک نه دی اسمان راپسې کیږي. ما په ژوند کې ګټه ونه کړه صاحبه خو چې چېرته ځم تاوان راپسې کیږي. او خپل زړګی مې سر ته خیجولی دی لیواله نوي شعرونه دی چې خپل زړګی مې سر ته خیجولی دی یاد مې د چا غر ته خیجولی دی. حج عمره کوي کلک مسلمانی خو حق ته د خور چرته خیجولی دی. حج عمره کوي کلک مسلمانی خو حق ته د خور چرته خیجولی دی. امن غوښته دغه تبلیغ کو نن د دار سر ته خیجولی دی. امن غوښته دغه تبلیغ کو نن د دار سر ته خیجولی دی. دوه ورځې کوڅو کې وظیفه غوښته نن موږ منبر ته خیجولی دی. ګوره موږ د فایدې خبره وکړه هغه څومره بې مزې خبره وکړه. یو سړي ته مې د قرضو ضرورت شو یو سړي ته مې د شپې خبره وکړه راته وی امن به راشي خفه نه شي ما رڼا ته د تیارې خبره وکړه. او عجیبه ده ګوره زه ورته ګونګې شوم عجیبه ده نن هغې خبره وکړه دار ښکلي په زړه ولګېد کاڼې ما صاحب جوړ بېماني خبره وکړه. عمر له په دار زندگی تیره شوه ستا په انتظار زندگی تیره شوه یو ورځ خوشحالي مې پکې ونه کړه ویر او په ناتار زندگی تیره شوه نن ورته چا بیا هور لګولی دی های های په چینار زندگی تیره شوه ستاسو چم ته تلی او راغلی یم ټوله په یو لار زندگی تیره شوه کټ او د برګونې بل څه نه لیدل بس په یو بیمار زندگی تیره شوه نه راتلی او نه راځي نو مه راځه ستا په صاحب یار زندگی تیره شوه.